بسم الله الرحمن الرحیم. نن د سی آی ټي پروګرام څوم پروګرام وایو؟ دریم وینډوز مو ویلې چې موږ ویلې وینډوز څه کار ده؟ اپریټینګ سیستم ده او هارډویر په کار اچوي ترڅو په کمپیوټر کې اپریټینګ سیستم نه وي زموږ کمپیوټر کار نه کوي هارډویر مو کار نه کوي او نور سافټویر نه نشي چلولای. بیا مو ورډ ویلې چې ورډ پروسیسر ده د اپلیکیشن او ډاکومنټ د جوړېدو لپاره استعمالیږي چې هغه مو خلاص کوو. نن له خیره څه وایو؟ مایکروسافټ ایکسل. مایکروسافټ ایکسل کوم ورژن وایو؟ 2014. لکه څنګه چې ورډ 2014 2013 2017 درلوده دا افیس پروګرام ده د افیس پیکیج ده. نو په ورډ په افیس کې مونږ ویل چې ورډ چې دا اپلیکیشن او ډاکومنټ لپاره استعمالیږي. مایکروسافټ ایکسل هم په افیس کې دا نو په افیس کې به د څه لپاره استعمالیږي؟ تعریف به ولیکو. مایکروسافټ ایکسل مایکروسافټ څه ته وایي؟ کمپنۍ نوم ده کوم چې د پروګرام جوړ کړی او 2014 ورژن دا او ایکسل د پروګرام نوم ده. نو ایکسل is called spreadsheet. ایکسل ته څه ویل کیږي؟ spreadsheet ویل کیږي. لکه څنګه چې مونږ ویلې چې ورډ ته ورډ پروسیسر وایي، وینډوز ته اپریټینګ سیستم وایي، ایکسل ته څه ویل کیږي؟ spreadsheet ویل کیږي. spreadsheet کوم پروګرامو ته ویل کیږي؟ spreadsheet هغه پروګرامو ته ویل کیږي in which we do mathematical and logical work. spreadsheet هر هغه پروګرام ته ویل کیږي په کوم کې چې موږ میتھمیټیکل او لاجیکل ورک کوو. میتھمیټیکل ورک چې ته ویل کیږي میت چې د ریاضي ته په انګلیسي کې وایي جمع منفي ضرب تقسیم څه چې د ریاضي کارونه وي هغه ټول په کوم پروګرام کې موږ کولای شو؟ ایکسل کې کولای شو. لاجیکل ورک چې ته ویل کیږي چې لاجیک ولري تخنیک. مثلا ته یو شیټ جوړای په کې لیکي د شاګردانو ریزلټ وایي چې څوک کامیاب ده څوک ناکامه ده چې دای درته کامیاب مو باسي ناکامه مو باسي نو دغه کار ته لاجیکل ورک ویل کیږي. مثلا د دکان حساب کتاب په کې لیکلای دا غواړي چې د ورځې په اخر کې وګوري چې په کوم شي کې می ګټه کړې په کوم شي کې می تاوان کړې چې پروګرام خپل درته وکړي. دغه کارو ته لاجیکل ورک ویل کیږي. نو همیشه په یو دفتر کې په یو اداره کې کچیرته د ریاضي او لاجیکل ورک کاوه نو ته باید کوم پروګرام نه استفاده وکړې؟ ل سپریډ شیټ نه وکړې چې ایکسل کوم پروګرام ده؟ سپریډ شیټ ده. پوه شئ په کار باندې ایکسل چې دا چې څنګه اخلاص کوي ګوره ټول لکه ټیبل غوندې روز کالم لري. وینئ کالم د ای بی سی په ذریعه کول کیږي چې وینه دا A کالم شو B کالم شو C کالم شو او روز اوس راځو لیاوټ ته چې څنګه به پیژنې چې تا ایکسل خلاص کړی. لیاوټ اف مایکروسافټ ایکسل په لیاوټ کې کوم شیان دي راته وایس؟ ټایټل بار چې د پروګرام ټایټل پکې لیکلی ده چې وینه کله خلاص کړي ته به لیکلی وي چې ایکسل پروګرام دې خلاص کړی که نه. بل څه شی و؟ کنټرول بټنز کوم بټن و؟ کلوز میکسیمایز او مینیمایز او کویک ایکسس ټول بار چې دغه یو ده انډو ریډو دا چې پکې دي سیو هم وینې پکې ده. مینیو بار د کې رولر نشته مینیو چې پکې دي. بل پکې فارمولا بار ده په دې پروګرام کې فارمولا بار هم شته دغه ته فارمولا بار وایي. ګوره کرسر چې ور باندې کېږدي نو مې راځي فارمولا بار چون موږ وویلې چې دا پروګرام میتھمیټیکل ورک پکې کېږي د ریاضي که نه نو دلته زموږ فارمولې پکارېږي د جمع لپاره د ضرب د هر میتھمیټیکل ورک لپاره زموږ یو فارمولا پکارېږي نو هغه فارمولا بیا چېرته راته ښیي؟ فارمولا بار کې راته ښیي. بل پکې سکرول بارز دي. سکرول بارز څه ته وایي؟ کته پورته چې یو دغه ده او بل دا ده هوریزنټل اینډ ورټیکل سکرول بار. بل سټیټس بار کوم یو؟ لاندینی سټیټس بار ده. دا یې لیاوټ شو. له دغه ځای نه به ته ایکسل پروګرام پېژنې اصل یې پکې ټایټل بار ده چې کله دې خلاص کړو نو دې ځای ته پوهېږي چې ما کوم پروګرام خلاص کړی ده. بل وایي چې ایکسل فایل از کالډ ورک بک. ایکسل فایل ته څه ویل کیږي؟ ورک بک ویل کیږي. د ورډ فایل ته څه ویل کېده؟ ډاکومنټ. ورډ فایل از کالډ ډاکومنټ. کله چې ورډ خلاص کې په سر کې څه لیکلی وي چې کله یې نوی خلاص کې څه شی لیکلی ده؟ ډاکومنټ. هلته چې نوې صفحه د خلاصول بلانک ډاکومنټ. ورډ فایل ته همیشه ډاکومنټ ویل کیږي او ایکسل فایل ته بیا ورک بک ویل کیږي. هر ورک بک چې کله ته خلاصوې ورک بک کې موږ سره شیټ وي دغه ته څه ویل کیږي؟ شیټ ویل کیږي. دغه یو شیټ ده چې دا اوس موږ خلاص کړی ده. یو ورک بک کولی شي چې هر څو شیټه ولري. یو ورک بک
هر څو شیټه کېدای شي چې ولري. فعلا یو دانه لري که غواړي چې بل ور اضافه کړي دغه د جمع علامه کلیکه. اوس ګوره څو شیټه شوه؟ 2 شیټه شوه. دا یو شیټ ده دا بل شیټ ده. په دې شیټ کې ته جدا کار کولی شي په دې کې ته جدا کار کولی شي. مثلا د یوې ادارې راپور ده د مصارف وي د یوې میاشتې په د یوه شیټ کې جوړ کړه د بلې میاشتې په بل شیټ کې جوړه د بلې میاشتې په بل شیټ کې جوړه د هرې میاشتې به جدا جدا په هر شیټ کې جدا جدا جوړ وي. پوه شئ؟ نو دا ټول ته ورک بک ویل کېږي. دا هر څو شیټه چې وي د ټولو ته یو ورک بک ویل کېږي او دا ټول په یو نوم ثبت کېږي. مثلا که غواړئ نوم یې بدل کړئ د شیټ رایټ کلیک پرې وکړه دلته یې رینیم کولی شئ. دا مثلا د جنوري د میاشتې راپور ده دا مثلا یا حساب کتاب ده دا مثلا د فبروري د میاشتې راپور ده. په دې کې تا د ادارې راپور جوړ کړی. کله چې دغه ته سیف کوئ سیف خو د ورډ په شان ده راځئ دلته سیف کلیک کوئ. مثلا زه یو نوم ورکوم براوز کوم یا ډاکومنټ هر ځای کې چې سیف کوئ د اکسل په نوم مې سیف کوم اکسل ډیفینیشن په نوم سیف. ګوره دلته به اوس هماغه نوم ولیکل شي. څو شیټه پکې وو؟ 2 شیټه چې دا یو ورک بک شو او موږ د اکسل ډیفینیشن په نوم سیف کو. نو هر څو شیټه چې ولرئ دا ټول به د یو نوم ثبت کېږي. پوه شئ؟ نو چې کله م خلاصوه اوس مثلا زه دا پروګرام بیخي بندوم نو چې کله زه اکسل پروګرام بیرته بیا خلاصوم یا بل وخت یې خلاصوم او راځم هماغه فایل خلاصوم چې د اکسل ډیفینیشن په نوم ده. له دې ځای نه د اکسل ډیفینیشن پروګرام ده. وګوره څو شیټه پکې وو؟ 2. دا به م راشي دا به م راشي. نو دغه د اکسل فایل ته چې ده ورک بک ویل کېږي او ورک بک بیا څه لري؟ شیټونه لري. کولی شي چې هر څو شیټه واخلئ تر څو د هر شي حساب کتاب یا د هرې میاشتې حساب کتاب د پکې جدا جدا وي. پوه شوئ په دې ځای باندې؟ بیا مونږ وویل چې په شیټ کې مونږ کالم او روز لرو که نه تیار جوړ ټیبل ده چې کالم په ای بي سی باندې ده او روز په اعدادو باندې ده. څو کالمه دي څو روز دي. په اکسل کې مونږ ډېر زیات کالمونه او ډېر روز لرو. یعنی په ورډ کې به خو مونږ تعداد ورکوو چې دونه راته کالم چې ټیبل به م جوړوه دومره راته روز جوړ کړه او دومره راته کالم جوړ کړه. دلته تیار روز کالم دی. فقط کولی شي چې بارډر ورکړي. مثلا زه یو ریزلټ دغه ځای کې جوړوم چې لیکلی مې دي نیم ورډ اکسل دلته مثلا ټوټل راباسم علي ولی فقط ټیبل جوړ ده ته پکې ډیټا ورچوه معلومات ورچوه. که غواړئ چې داسې جدا ټیبل غوندې شکل واخلي کیدای شي چې سلیکټ یې کړئ او له دې ځای نه ورته بارډرز ورکړي. په هوم منیو کې بارډرز خو په ورډ کې ویلي وو که نه هماغه آپشن دی. کیدای شي چې ورته آل بارډرز ورکړم تر څو دا لږ روښانه غوندې نظر نورو ته ټیبل غوندې ښکاره شي. پوه شوئ؟ خو دا ټول وینئ شیټ چې دا ټول د ای بي سی او د نمبر په ذریعه ده. څو کالمه لري او څو روز لري. د دې لپاره صرف ګوره دغه ځای کې دغه علامه وینئ دا ای ده او دلته وینئ عدد ده که نه. دغه کونج کې چې کلیک ونیسئ ګوره بره لیکل کېږي. د هغه نه بره تعداد وینئ څو لیکل شوي. دغه اول چې دا روز دي تقریبا څو ورځې 10,48,580 روز. دا په د یوه شیټ کې دومره روز دي او کالم څو دي 16,304. یعنې اوس ګوره که داسې مخ ته ځئ که نه د ای بي سی په ذریعه چې کله تر ځای ته پورې ورسېږي بیا وینئ ای ای کېږي بیا ای ورسره یو ځای کېږي بیا وینئ چې ځای بیا بي ورسره یو ځای کېږي. همداسې زه تقریبا 16,000 او څو دي دلته چې کرسر ونیسئ درته وبهیږي 16,304 کالمه دي او 10,48,580 روز دي. دا په د یوه شیټ کې دومره روز ګوره چې لاندې ځې اخري رو ته لاړ شي وینئ اخري رو عدد به لیکلی وي. څو دي کالم خو د ای بي سی په حساب د تعداد یې نه ښکاري خو د روز چې د حساب په حساب ده ګوره چې اخري روز ته راشي 10,580 روز دي. دا په د یوه شیټ کې دومره روز لري او دومره کالم لري. پوه شوئ په دې؟ بیا راځو یوې خانې ته. موږ ویلي په ټیبل کې په ورډ کې چې یوې خانې ته څه ویل کېږي؟ سیل ویل کېږي. دا خو کالم شو دا روز شو خپله یوې خانې ته سیل ویل کېږي. دلته هر سیل چې د ځان ته ادرس لري چون کالم یې د ای بي سی په حساب دی او روز یې د عدد په حساب دی نو هر روز ځان ته یو عدد هغه لري ادرس لري. مثلا دغه ځای کې چې موږ کرسر ایښی دا کوم کالم کې ده؟ جی کالم کې ده. او کومه رو کې ده؟ نه. نو د دې خانې ادرس څه شی کېږي؟ جی نه کېږي. هره خانه کې چې کرسر وي اوس مثلا کرسر په دې ځای کې ده د دې ادرس څه شی ده؟ ال 40 دا د دې خانې ادرس ده چې کله کرسر کېږي د ګوره دلته هم ادرس لیکل کېږي چې څو ده؟ ال 40 ده. نو هره خانه ځان ته ادرس لري او کله چې موږ میتھمیټیکل کار کوو هم موږ به همیشه بیا څه شی استعمالوو؟ ادرس به استعمالوو. څنګه؟ مثلا زه یو 2 عدد لرم دغه ځای کې مې لیکلي دي 0 او دلته مې لیکلي 40. زه غواړم چې دا 2 یا جمع یا 1000 بیا تقسیم چیرته هر چیرته چې کرسر دی همالته مثلا زه دغه ځای کې
غواړم چې دوی جمع راوباسم. اول همیشه میتھمیټیکل ورک لپاره به همیشه په یاد وي چې اول باید څه شی ولیکئ؟ اول مساوي ولیکئ. تر څو مساوي ونه لیکئ میتھمیټیکل کار نه اجرا کیږي. جمع وي ضرب وي هر ریاضي کار چې وي اول به همیشه مساوي لیکئ. مساوي چې دی ولیکله اوس زه غواړم چې دا دوه عدد جمع کړم. نو که زه ورته وایم چې شل جمع څلوېښت فقط عدد ولیکئ انټر یې کړه جواب به راوباسي چې څو شوه؟ شپېته. نو اوس یې دغه شلو دغه څلوېښت جمع کړي او که راسن موږ دلته ورته ویله دغه فورمول چې موږ ولیکو دې کې دغه دوه نه دي جمع شوي دا څلوېښت شل نه دي جمع شوي. موږ په فورمول کې خپله ورته ولیکل چې شلو څلوېښت جمع کړه. اوس به دلته فورمول نه ښکاري نو چې کله کرسر ورباندې کېږدئ بیا به فورمول په کوم ځای کې راته ښیي؟ فورمولا بار کې چې موږ مخکې ویلې فورمولا بار د دې لپاره ده چې فورمولا راته وښیي نو چې هلته کرسر کېږدئ بیا فورمولا درته ښیي. نو اوس ګوره موږ په فورمول کې ورته ویلې چې موږ ته څو جمع کړه؟ شل څلوېښت. یعنې که زه اوس راځم دغه عدد بدلوم مثلا دا 50 کوم او دا هم 50 کوم نو ګوره په ریزلټ کې خو څه تغییر رانغی. ولې رانغی؟ په دې چې موږ دا دوه نه دي جمع کړي. په فورمول کې راسن ورته ویلې وه چې څلوېښت له شل سره جمع کړه. نو اوس که چېرته ته دوی دوه جمع کړې مثلا زه دوی دوه جمع کوم او کوم چېرته جمع کوم دلته نو بیا اول به څه شی ولیکې؟ مساوي علامه. بیا ورته وایي چې 50 دا 50 په کوم کالم کې ده؟ اچ کې آی کې خو یې جمع راباسو. اچ څو کې ده؟ یعنې ادرس یې څو ده؟ راته وایست؟ اچ 40 ګوره ما هم غلطه وایي. نو کله چې ادرس ولیکې ګوره هغه خپله سلیکټ کېږي. پوه شوې؟ اچ بیا څو ده؟ 40 جمع چا سره جمع کوو؟ 50 ډبل 50 سره هغه چیرې ده هغه؟ جې څو؟ 25 ګوره دی هغه هم خپله سلیکټ شو. نو اوس چې ته انټر ووایې جواب یې څو راوځي؟ اوس یې دوی دوه جمع کړي دي. نو ګوره چې کله ته په دې باندې کرسر کېږدې فورمولا بار کې به وینې ادرسونه لیکلي وي چې اچ 40 جمع ده له جې 25 سره یعنې دغه خانه جمع ده د دې خانې سره دغه سل له دې سل سره جمع ده. نو چې کله تغییر راځي اوس مثلا زه دلته دا عدد چینجوم شل کوم جواب یې څنګه کېږي؟ اتوماتیک خپله ورسره چینجېږي په دې خاطر چې تا دغه دوه خانې جمع کړي دي. نو په دې دوه خانو کې چې هر تغییر راځي جواب کې به راسم تغییر راځي. مثلا زه دلته دا عدد بدلوم 10 جواب یې څو راځي؟ 50 راځي. همداسې که یې منفي کوې د جمع په ځای منفي علامه ورکړه که یې ضرب علامه ورکړه. بل اسانه لارې بیا څنګه کېږي مثلا زه دغه ځای کې غواړم چې ضرب یې کړم مساوي دی اول ولیکله د دې په ځای چې اوس یې ادرس ولیکې راسن همدا خانه کلیک کړه ادرس یې ګوره خپله لیکل کېږي څو ده؟ 40 جمع بیا راشه دا بل کلیک کړه څو ده؟ جې 25 جمع مې ورکړی ضرب به یې کړو که نه د جمع په ځای به ضرب د ضرب علامه دغه سټیریک نشان وکړه جواب یې څو راغی؟ 600. نو اوس ګوره په دغه فورمول کې مونږ دا دوه خانې ضرب کړي او په دې فورمول کې دا دوه جمع کړي. نو چې کله په اعدادو کې تغییر راځي فرض مثال زه دا چینجوم لاس نو ګوره جوابونه به دواړه هم به دا چینجېږي او هم به دا چینجېږي. نو همیشه فورمول کې کوشش کوئ چې ادرس استعمال کړئ په دې خاطر چې بیا کله په هغه خانه کې تغییرات راځي که نه جواب کې به راسم خپله تغییرات راځي. که چېرې هم راسم جواب هغه لیکلی وي فورمول کې عددونه لیکلي وي بیا وروسته په خانه کې تغییر راشي سیل کې بیا به هلته ریزلټ چینجېږي. نو په دې خاطر همیشه چې راپور هر شی جوړوو کوشش کوئ چې فورمولو کې ادرسونه استفاده کوئ تر څو تغییر پکې راشي جواب به خپله تغییر راځي. بل د جمع لپاره موږ بل فورمول لرو. مثلا که زه چېرته دلته ریزلټ ولرم د دې کسانو مخکې چې ما ټیبل جوړ کړو زه غواړم چې د عالي ټوټل راوباسم دغه ځای کې چون دوه عدد دي ته کولی شي چې ما مخکینی فورمول استعمال کړې مساوي ولیکې دا کلیکه چې دې ادرس راشي چې کې 14 دا جمع دا بل کلیکه چې دې ادرس راشي ال 14 انټر وه جواب یې څو راغی؟ 121. اوس مونږ شاګردان ډېر زیات لرو مثلا اوس خو دلته درې دي که چېرته ته ډېر زیات ولرې غواړې چې د دې ټولو ریزلټ همداسې راوباسي چې ټول جمع شي نو بیا به څه کوې که چېرته هر یوه ته بیا فورمول لیکې مساوي فورمول دا رقم به زیات وخت ونیسي. نو څه وکړه همدا کوم ځای کې چې دې فورموله ورکړې دا کلیک کړه دغه کونج علامه یې وینې دغه وړه کوې دغه ځای ته کرسر راوله ګوره د علامه بدله شي څه رقم علامه ترې جوړه شي؟ د جمع علامه ترې جوړه شي او چې په دې باندې نه وي په دې کونج کې ګوره بیا علامه تغییر وي دغسې. نو چې کله دغه جمع علامه راغله دلته کرسر ونیسه او لاندې یې کش کړه څه به وکړي د نورو ټوټل به خپله راوباسي او فورمول به یې خپله ورکړی وي. اوس ګوره دا کلیک کې د دې فورمول به یې خپله ورکړی وي چې کې 15 له چا سره راته جمع کړه له ال 15 سره راته جمع کړه. نو چې وروسته بیا تغییر راځي مثلا زه په دې کې تغییر راولم نو ګوره هلته به ټوټل کې خپله تغییر راځي.
یا اوس مثلا دلته لاندې زه غواړم چې د دې ورډ ټوټل راوباسم چې دا 3 نمرې دلته راته جمع کړي بیا دا راته جمع کړي بیا دا راته جمع کړي نو ته به څه کوې د یوه ته به فورمول ورکړې مساوي ادرسونه یې کلیکه یا یې ولیکه مثلا د دې کې څو ده کې 14 جمع د بل کې 15 جمع کې 14 انټر وهه د دې جمع به راشي چې څو شوه یو سولوشن شوه اوس د دې نورو چې راباسم دا کلیکه بیا ګوره دا کونج کې چې دغه علامه راغله همدا ونیسه دې خواته یې کش کړه ګوره د نورو ټوټل به خپله راوځي چې د دې 240 او د دې 340 نو چې کله تغییر راشي فرض مثال زه د عالي نمرې بدلومه 40 چې کله انټر ووهې ګوره دا به هم بدلېږي او دا به هم بدلېږي په دې خاطر چې موږ فورمول ورکړی ده پوه شوې تر دې ځای پورې نو که دې ټیبل ته لږ رنګ هم ورکوئ نور یې هغه د ورډ چانته ده کولی شي چې بیک کلر ورکړي او تر څو یو ډیزاین واخلي او بولډ ایټالیک دا شی ورکړي دې ته ایکسل وایي پوه شوې تر دې ځای پورې بس ده